بسم الله الرحمن الرحیم. زه امیر خان د ګلاب خان زوی د اسکې مینې ولسوالۍ د شابۍ اوسېدونکی. دا 7 دانې مخابرې ما د دې ځای نه ښار نه وړې اسکې مینې دیبالا ته. دا 7 دانې مخابرې ما وړې د دیبالا بدر قمندان ته، د عشق قمندان ته. زه شمس الرحمن د جاناغا زوی او د خوږیاڼو اوسېدونکی یم. نیکه نوم یې امین الله او اوس پېښه په عاملې کې اوسېږم. 6 میاشتې مخکې د عشق تکلیف راتلل، هغې ځینې خلک ویل مونږ چې ځان سره راغلو، زموږ په جومات کې سبق ویلي او هغه وړوکی هلک یې راولېږلو چې راشئ که نه. دغه مونږ ځان سره هغه کړو تربیه کړو، زموږ ته ولېږلو. هغه ته څه ټرین تېر کوو او هغه کافران دي، هغوی جهاد کوي. کافران داسې کافران دي، دو اسلام نه مني او دو به ولګي، دو باندې سرونه هېر کوئ. او مونږ یې زه یې غوره خپل وطن نه بېرته راوګرځېدلم. خپل وطن نه بېرته راوګرځېدلم، ډېر خوشحاله شوم چې بېرته د هغې غرونه بېرته راوګرځېدلم. دولت یې مامور پلار دی او زما چې کوم عمل کړی د هغې پښیمانه یم. زما نوم عزت الله د کونړ ولایت د ماړونګي ولسوالۍ د رپېج قریې. فعلا په تریلي کې اوسېږو. غوښتل مې چې د عشق سره یو ځای شم، بس د تورې بورې په طرف باندې روان شوم. د لارې په اوږدو کې امنیتي ځواک ځای وویني.